په دې کلیپ کې د امیر خان متقي صاحب خبرې ته به غوږ ونیسو موږ. هغه وایي چې غواړم په ډیر واضح ډول وایم چې افغانستان کې هیڅ داسې ډله شتون نه لري چې د افغانستان له خاورې په استفادې نورو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي. هیله ده چې له ناامنۍ د ځورېدونکو هیوادونو مسؤلین خپل مسؤلیت په خپله اوږه واخلي. زه په ډیر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعاله هڅه کوي چې په تیرو 4 کلونو کې د راغلي ارامۍ او امنیت د ستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زه دغه هڅې په کلکو ټکو غندم. امیر خان متقي صاحب دا هڅې په کلکو ټکو غندي او دا نوم یې د پاکستان نه دی اخیستی. که څه هم شهباز شریف چې کله په ملګرو ملتونو کې تقریر کوو نو ښکاره یې د افغانستان نوم اخیسته چې په افغانستان کې وسلوال دي او دا دوی ته او نړۍ ته خطر دی. خو امیر خان متقي صاحب ښکاره پاکستان ته پیغام ورکوي چې پاکستان د افغانستان د بدنامولو کوشش کوي او دا یې مشوره یې ورته ورکړه چې باید تاسو په خپل کور کې د خپل کور د خوندي ساتلو مسؤلیت په خپله غاړه واخلئ په ځای د دې چې په افغانستان باندې تاسو تور پورې کوئ او دا په لومړي ځل باندې په نړیوال ډګر په خپله طالبانو په داسې سټیج باندې چې پکې د ماسکو فارمیټ ټول غړي ناسو، روس پکې ناسو، د پاکستان چارواکي پکې ناسو، دا خبره وکړه. خو د دې نه یو ګام مخکې لاړ ښاغلی متقي صاحب او هغه په پاکستان باندې یو قسم له یو تور پورې کړه، نړۍ ته یو پیغام ورکړه چې د یوازې د افغانستان ته خطر دی بلکې نړۍ ته، امریکې ته، روس ته، ماسکو ته او ټولو ته خطر دی. هغه څه او هغه د آیسس خبره هغه وکړه او هغه دا وه زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عیش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي. د داعش لپاره مرکزونه جوړ کړي دي او هغه افغانستان په هغه فکرمنده دی او دا نړۍ ته ګواښ جوړېدی شي. داسې کوم ثبوت تر اوسه پورې نه دی دی وړاندې کړی او نه پاکستان کې داسې کوم خبر راغلی دی چې هلته د داعش مرکزونه دي او دا د افغانستان خلاف شاید کارول کیږي. خو امیر خان متقي صاحب په حیرانوونکې توګه باندې په ماسکو فارمیټ کې د داعش د فکرمندۍ یو پیغام خو روس ته ورکړه. روس په داعش باندې غټ فکرمند دی. روس د نړۍ یوازینی هیواد دی تر اوسه پورې چې طالبانو حکومت یې په رسمیت منلی دی.